د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. سرچینې وایي د نوي حکومت مشري به ملا برادر کوي. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو درو سرچینو ویلي دي چې د افغانستان د نوي حکومت مشري به ملا برادر کوي. په دغه خبر کې راغلي دي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او محمد عباس ستانکزی به د حکومت ارشد چارواکي وي. د ځینو ناتایید شویو راپورونو له مخې ویل کېږي چې طالبان به نن ورځ د جمعې ورځې تر لمانځه وروسته نوی حکومت اعلان کړي، خو طالبانو لا په دې هکله څه نه دي ویلي. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عباس ستانکزي 2 ورځې مخکې له BBC سره په یوه مرکه کې ویلي ول چې ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.